کومه بوره چې موږ استعمالوو د دې د یوې وړې دانې تر شا سلګونه ماشینونه، لسګونه پړاوونه او ډېر دقیق کار پروت دی. راځئ راز یې ومومو. موږ او تاسو چې کوم آیسکریمونه، چاکلیټونه او نور ټول خواږه خوراکونه خوښوو او خورو یې، بوره د خوړو په صنعت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې په بېلابېلو طریقو کارول کېږي. په خوړو کې اضافه شوې بوره د خوړو د جوړښت په ښه والي کې او همدارنګه د رنګ او خوند په برخه کې کارول کېږي. ګني او لبلبو د بورې دوه اصلي سرچینې دي چې بوره ترې ترلاسه کېږي. د پاپنیوګیني اصلي اوسېدونکو شاوخوا 8000 کاله د میلاد څخه مخکې ګني اهلي کړه او دا یې له تر ټولو پخوانیو پېژندل شویو فصلونو څخه وګرځول. د بورې د لوړ ارزښت له امله پخوا به یې په خزانو او خوندي ګودامونو کې ساتل. په امریکا کې لومړني ګني چې په 1851 کال کې د امریکا د لوزیانا ایالت کې وکرل شول، چې په دې هېواد کې د بورې د صنعت پیل و. نن ورځ دا صنعت په امریکا کې په 22 ایالتونو کې د شاوخوا 240,000 دندو ملاتړ کوي. د بورې د تولید لومړی پړاو د حاصلاتو راټولول دي. د ګنیو ډانډې په لنډو ټوټو پرې کېږي او د پاڼو لرونکو پورتنۍ برخې د میخانیکي راټولونکو ماشینونو لخوا لرې کېږي. دغو لنډو ټوټو ته بلیټس ویل کېږي. هغه ټیلرۍ چې د راټولونکو ماشینونو سره نښتې وي له همدې بلیټسونو ډکېږي. کله چې دغه ټیلرونه ډک شي د سړک یا اورګاډي له لارې د بورې فابریکې ته لیږدول کېږي. کارخونې ته د پروسس لپاره د لیږدولو او پر لاریو د بارولو څخه مخکې راټول شوي نباتي مواد عموماً چاڼ کېږي څو خاوره او وړې ډبرې ترې جلا شي. د لبلبو د حاصلاتو موسم عموماً په مني او ژمي کې وي. د راټولولو پر مهال د لبلبو سر د یو ضربه ورکوونکي ماشین په وسیله جلا کېږي او په کرونده کې پاتې کېږي. وروسته لبلبو د بیت لوډر په نوم د بارولو ماشین په وسیله له ځمکې راایستل کېږي او په لاریو کې اچول کېږي. دغه لارۍ د پروسس مرکزونو ته لیږدوي. د بورې د تولید بل پړاو د هغو خامو موادو پاکول دي چې له کروندې څخه ترلاسه شوي وي او وروسته میده کول یا پرې کول دي څو د استخراج بهیر اسانه شي. ګني یا لبلبو فابریکې ته له رسېدو سمدستي وروسته د بشپړ مینځلو له بهیر څخه تیریږي. مینځلو لپاره د اوبو ډکو کانالونو ته اچول کېږي. په دودیزو مینځلو خونو کې عموماً له سرخي ډرمونو څخه کار اخیستل کېږي. ډرم له اوبو ډکېږي او کله چې محصول پکې تاویږي د یو له بل سره د مخولو له امله ککړتیاوې لرې کوي. له مینځلو وروسته ګني یا لبلبو د مارپیچونو یا لیږدونکو تسمو په وسیله ژرندو ته انتقالېږي. ګني د چټکو او زورورو ژرندو په وسیله میده کېږي. د لبلبو لپاره دا بهیر د پرې کولو د ماشینونو په مرسته ترسره کېږي څو په نریو ټوټو بدل شي چې کاسټټ نومیږي او د سره شوي کچالو له ټوټو هم نري وي. میده شوي ګني په ګرم اوبو کې اچول کېږي او د لبلبو کاسټونه د ګرم اوبو په ټانکرونو کې ډوبېږي. دواړه طریقې د نبات حجرې پړسوي او د استخراج لپاره چمتو کوي. بل پړاو له میده شوي ګني او د لبلبو له نریو ټوټو څخه د جوس یا شیرې استخراج دی. په فابریکو کې د دې کار لپاره له 10 تر 1200 مترو لوړوالي لرونکي ټانکرونه کارول کېږي. د دغو ټانکرونو په ښکته برخه کې د لبلبو کاسټونه یا د ګني فایبرونه پمپ کېږي. کله چې بوره استخراج شي د لبلبو ټوټې د منځني سرخي محور په وسیله پورته خوځول کېږي. په داسې حال کې چې د اوبو جریان ښکته روان وي دغه مخالف حرکت د شیرې د جلا کېدو سبب کېږي. د ګنیو د شیرې استخراج د ژرندې په بهیر سره ترسره کېږي. په دې طریقه کې پاتې فایبرونه چې باګاس نومیږي د پرله پسې 5 پړاوونو د فشار له لارې له شیرې جلا کېږي. دغه باګاس وروسته د سون توکي په توګه کارېدلی شي. ترلاسه شوې شیره تیاره شین رنګ، اسیدي ځانګړتیا او خټین خړ جوړښت لري. دغه شیره په لویو ټانکرونو کې راټولیږي او د بورې اندازه یې معلومیږي. وروسته د ګنیو شیره د لا روښانه او شفاف کېدو لپاره تر 20 مترو لوړ برجونو څخه تیریږي. د برج په سر کې شیره اضافه کېږي او د برج په ښکته برخه کې د سلفر ډای اکساید ګاز وردننه کېږي. په دې بهیر کې چې سلفټیشن نومیږي د سلفر ډای اکساید ګاز پورته حرکت کوي او د شیرې د روښانه کولو او تصفیې لامل کېږي. د هر 1 میلیون پاونډه شیرې لپاره د 100 تر 200 پاونډه پورې سلفر ډای اکساید ګاز کارول کېږي. وروسته د ګني له شیرې څخه غیر قندي محلول اجزا د کاربونیشن یا د تیزوالي کمولو د بهیر له لارې جلا کېږي. په دې پړاو کې شیره لومړی جوشیږي څو پروټینونه یې تجزیه شي. وروسته د چونې له شیدو یا د کلسیم هایدروکساید له محلول سره ګډېږي. دا کار د القلي ځانګړتیا د کمولو او د کاربونیشن د خټې د لاندې کېناستلو لپاره ترسره کېږي. دغه تل کې ناسه خټه له شیرې جلا او تصفیه کېږي څو ناپاکي ترې لرې شي. په دې پړاو کې کېدای شي د کاربن ډای اکساید ګاز هم اضافه شي. د شفافولو بهیر عموماً څو ساعته وخت نیسي. په پای کې تصفیه شوې شیره د ټانکر له پاسه راایستل کېږي او ښکته کېنول شوې خټه له ښکته ایستل کېږي. دغه خټه د خټې په بڼه بهر کېږي چې وروسته د خاورې د پیاوړتیا لپاره د ګټور کرنیز سرې یا کوډ په توګه کارېدلی شي. په بل پړاو کې د ویکیوم تبخیر کوونکو یوه لړۍ کار پیلوي څو شفافه شوې شیره ویشوي
او د بورې غلظت یې له 50 تر 80% پورې ورسوي. په دې پړاو کې یو غلیظ او نږدې بې رنګه شربت تولیدېږي. د تبخیر کوونکو په پورتنۍ برخه کې د پرو لرونکي کفګیرونه کارول کېږي څو رسوبات او ناپاکي راټول او لرې کړي. د بورې د تولید بل پړاو د بلورسازۍ یا کرسټال جوړول دي. په دې پړاو کې شربت په یو واحد پړاوي ویکیوم لوښي کې جوړ شي څو د بورې له نظره اشباع شي او کرسټالونه جوړ شي. دغه بهیر د تخم شیندنې یا سینډینګ په نوم طریقې سره ترسره کیږي. په دې طریقه کې د بورې تخم د خالص ساکاروز د شیدو رنګه محلول په بڼه چې په ایتانول او ګلیسرین کې لنډ شوي وي ورو ورو شربت کې اضافه کیږي. دغه محلول د دې سبب کیږي چې د بورې وړې دانې د هستې په توګه عمل وکړي او لوی کرسټالونه جوړ شي. وروسته یوه غلیظه ماده چې ماسکټ نومیږي رامنځته کیږي. دا د شربت او د بورې د کرسټالونو ترکیب دی چې د ویکیوم لوښي د جوش پر مهال جوړیږي. د اوبو په تبخیر سره د بورې کرسټالونه لا زیات او زیات وده کوي. وروسته دغه غلیظ مخلوط یو لوی ټانکر ته چې کرسټالایزر نومیږي انتقالېږي او په ارامه توګه خوځول کیږي او سړیږي څو د بلورسازۍ بهیر لا بشپړ شي. د بورې د دانې جوړېدو له پړاو وروسته بل پړاو سانتریفیوژ نومیږي. په دې پړاو کې مواد په ډیر لوړ سرعت سرخول کیږي څو د اندازې او کثافت له مخې له یو بل څخه جلا شي. په دې بهیر کې ماسکټ د لوړ سرعت سانتریفیوژ ماشین ته داخليږي او هلته په دوه برخو ویشل کیږي. د بورې کرسټالونه او ملاس یا پاتې غلیظه شیره د سانتریفیوژ دننه یو استواني سوري لرونکی فلزي ټوکری وي چې په یوه دقیقه کې له 1000 تر 2800 دورې پورې څرخي. د سانتریفیوژ پر مهال ملاس د ټوکرۍ له دیوالونو تیریږي او د ماشین بهر ته ایستل کیږي. وروسته د زیرمه کولو ټانکرونو ته لیږدول کیږي. په همدې وخت کې د بورې کرسټالونه په ټوکرۍ کې پاتې کیږي او د چینې په پاکو اوبو منځل کیږي څو پاک او ځلیدونکی شي. د بورې د تولید وروستی پړاو وچول او بسته‌بندي کول دي. لاندې د بورې کرسټالونه په لوی وچونکي کې له ګرمې هوا سره مخ کیږي څو د رطوبت اندازه شاوخوا 0.02 سلنې ته راټیټه شي. وروسته بوره د ګرانول جوړولو په ماشین کې د ګرمې هوا په جریان کې ورو ورو سرخول کیږي څو دانې یو شان او لا وچې شي. په بل پړاو کې د بورې دانې د لړزیدونکو چاڼونو په مرسته د اندازو له مخې جلا کیږي او د زیرمه کولو ټانکرونو ته انتقالېږي. په پای کې بوره د بسته‌بندۍ او پیرودونکو ته د لیږلو لپاره چمتو کیږي. اوس تاسو وینئ چې د همدې بورې د کرسټالونو تر شا چې هر سهار یې په خپله قهوه کې اچوئ څومره کار او بهیر موجود دی. له حاصلاتو راټولولو څخه تر بسته‌بندۍ پورې د بورې تولید یو پراخ او دقیق بهیر دی. بوره یو مهم او ډیر کارېدونکی خوراکي مواد دی چې نه یوازې خوږوالی او خوند پکې موجود دی بلکې د خوړو رنګ، جوړښت، بوی او د ساتنې موده هم زیاتوي.